نننے زمنگ سبق سورت آل عمران سلورم سفارہ آیت نمبر 166 خوانوالے تر آیت نمبر 170 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. او آغا مصیبت چه ارسید تاسو تا پا آغا ورس چه مخامخ شید وڈلی پس پا حکم دا اللہ باندی او دید پارا چخکارا کی اللہ مؤمنان. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. او دید پارا چخکارا کی آغا کسان چه منافقت کرده او ویل شو دیترا شئی جنگو کئی پلارد اللہ کی یا دپکی کا پیرو لرم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ویل دی کمونگا پوی دی پا جنگ خامخا تابداری بکری و منگستاسو دای کو پرتا پا دغا ورز د امتحان دیر نزدی دی د دین ایمان تا. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم وای دی پخپلو خلو باندی وای دی پخپلو خلو باندی آغا چنوی پزلونو دی کی. واللہ اعلم بما یکتمون او اللہ پودے پا آغا چھ دی پٹئی. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. آغا کسان چوائی پبارا دخپلورنو کی حالانکہ دی ناسوی کدی تابداری کڑی و زمنگنا کدی تابداری کڑی و زمنگ نبو وجل شوی دی. قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین. تورتوایا پس لری کئی دخپل زانون مرگ کئیتا سرشتنی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. او گمان مکوا پاغ کسانو باندی چی وجل شوی دی پلارد اللہ کی
عبس مړو بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکې ژوندي دي پنځ در خپل رزق ورکول شي دیتا فرحين بما آتاهم الله من فضله خوشحالی حاصل انکی دی پا آغا نعمتونو چی ورکڑی دی دیت اللہ دخپل پدلنا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ او زیر اخلی پاغ کسانو چی ندی یو زائی شوی دی سرا پدرجو کی رستو د دینا راروان دی ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا چې نبوي یرا پدای باندې او نبدای غمجن شي